أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله العلي العظيم. نو دا د بني اسرائیلو یا یهود چې ورته وایه د دیو سره د معامله د الله عز وجل یو تر بله کړنه چې الله څه ورسره کول دوی څه ورسره کول، خو دا ترتیب را روانو. 14 نمبر معامله یې موږ ویلې وه په د آخري آیات کې وایي اذ قلتم یا موسی لن نصبر، چې هغه د دوی نه خیړې بیان کړی وو په 14 نمبر کې چې الله عز وجل منو سلوا ورته مقرر کړي وو د کرکانو غوښې او هغه من چې پر هغه درختو پر بوټو به ورېدي سهار دوی به ټولاوه خواړه به د دغه څه د شکایتو کبار دا یو طعام یو قسم یوه نوع ګرد عمر موږ پر دې باندې صبر نسو کولی. ته الله ته وایې چې موږ ته د مځکې څه چې کوم شی راوځي دا خو آسماني دغه دی معنا انعام دی. د مځکې څه چې راوځي هغه نو دا سبزیجات دي و بادرنګ دي و دال دي و پیاز و ګندنه ده چې دغه شیان موږ لره راکړي. نو هغه مضمون څه په یاد دی چې موسی علیه السلام بهرول دغه ښه شی پرېږدي ادنا شی ګندنه چې د مولوي چې د خدای دی وایي چې په منو سلواکنات نه کوي. هغه د دوی هغه معامله معنا د الله سره د الله د نعمت ناشکري دا خو تېره سوې ده. اوس په دې اوسني آیات کې چې دا اوس 2 آیات دی په دې کې د چې د دې 14 نمبر معامله نه ذکر کیږي، هغه په پسې آیات کې بیا راځي. دا دغه مخ کې 14 معاملات سره چې دی د غوڅ د انسان په ذهن کې و خبره راګرځي دغه دفع کوي کله یې په خبره پوهیږي. ګوره 14 نمبر معاملات او ناشکریه د يهودو بیان کړي، خپل د يهودو په ځړ کې هم دا ورګرځي. کبل سامع ناس چې د دوی بدی واوري ام په ځړ کې دا ورګرځي چې اوهو د دې خو جوړه د الله سره ممکنه ولا کده چې وي. نو دغه نه قدر سپینسترګي چې د خپل نبی سره دغه سی بد وضعیتونه کوي او د دغه نعمتونو شکر کوي، نو دا جوړه کیږي د دې خلکو به توبه قبول نه سي. دغه سوال پیدا کېدی پر دې جرلس بدی چې د دوی بیان کوي او د الله د نعمتونو دغه سوال د په الله عز وجل په دې آیت کریمه کې کوي. د سوال د په څنګه را باسي الله وایي چې زما په وړاندې چې څوک قبليږي دا هغه د پاره یو برملا قانون پروت دی، دا هغه د پاره دغه سدر المر سپین شي پروت پر دغه ځان برابر کې بالا دا فرق نه لري چې دا دوستي کده دشمن رالی بالا قبول زما په دربار کې داخل شي. دغه خبره اوس په دې ځای کې کوي کله په خبره نو ستې شپې دی چې د مخ کې بدوی څخه دغه معلومه ده چې د دې جوړه بالا ممکن نه ده چې الله دې وبخښنو غلطي تر غلطي نو دغه نه قدر غلطي الله اوس داسې بیان کوي. ان الذين بشك حق کسان الله وایي امنو چې غو ایمان راوړي لکه دغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ایمان راوړي د مسلمانان دای اول ذکر کړي چې دغه کسان چې د ایمان راوړي دي. والذین او هغه کسان هادو چې دی يهوديان سوي دي چې دوی وایي موږ پر موسی علیه السلام ایمان راوړ دي خو هغه جن اوس منسوخه دي هغه يهود. نو والذین هغه کسان هادو چې دی يهوديان سوي دي. والنصارى او دا غرکم نصرانیان چې دوی موږ پر عیسی علی السلام ایمان راوړی دي هغه دین مو دی هغه انجیل مو دی هغه خو اوس منسوخه دي. الله دا غ نصارا والصابئین او صابیان طالبان دې ته به تاسو متوجه سي د صابئ په توري کې په مفسرینو کې خورا غټ اختلاف دي.
د دغه په حقیقت کې یو وای دا دی بل وای هغه دی بل وای هغه دی د دوی هغه اعمال هغه کړجې دا معلوم نه دي چې دا وسره کم وي يهودیت او مجوسیت په پر لګډاوه یو څه عمل به د مجوس و د اتش پرستانو و یو څه به د يهودو وس دته يهودي وای دته وس مجوسي وای بس دا خلط مل سره کوي د ارچ خپل هغه شعائر معلوم دي یا به یو څه نصرانیت او یو څه مجوسیت پر لګډاوه دغه نو خلاصه برادر اوس د عمده جامع قول سابق و هغه چاته وایي چې د اسماني جنت څخه واوړي د حق جن واوړي او بل جن ته داخل شي بل هغه ګرد جن کې یو څه بل سره ګړي ثابت ده د کفارو پر نبی علیه الصلاۃ والسلام چې بالته چیرې دی بر ولهذا سابق او سابق ویني معنا چې د پلار د نکدینې پرېښ دي د ځانې وسنه وي جن راایستل دي پر نبی علیه السلام د سابق نو بشو نو په تفاسیرو کې د سابق ډېری ترجمه است دا ما چې درته وکړ دا دغه خلاصه ترجمه د ګوای کې ګرد پکې کې راځي چې سابق هغه دي چې د حق جن واوړي بل سره ګټ نو الله یک پاک صاف مؤمن دي چې د نبی علیه السلام امتی دي الذين امنوا کې غیات که پاک صاف يهودي دي چې ولذین هادو د دوا که پاک صاحب نصرانی دی دای درې او که دغه شی دی چې د خلط ول سره کې چې د ثابت دي چې څه د هغه جن املاک یو څه د هغه دغه شان سره ګړي څوک حسابيان هغه چې د اسطوره عبادت وکاو اذان ابن کثیر رحمه الله خو غټ تفسیر دی هغه ډیر اقوال نقل کړي دي خلاص دغه معنا ثابت چې د یو جن او بل جن ته اوشتي هغه جن خونم بار نه حق دی دغه بینه شي نو دغه څلور سره ډلې چې الله یاد کړي نو بر حسر پر دغه څلور نه نور نو برته په قیاس ک خلک یو څه شی ذکر کې د منیانه معنا ارڅوک چې ارڅوک د اړ ډلې څه چي دي من هغه څوک یادومه دغه يهودو د نصارا او د صابین امنه چې د ایمان راوړي بالله پر الله والیوم الاخر پر ورځ اخرت ایمان خو یو راوړي علاوه من سمدم لکه د الله چې څنګه صفات کې هغه سی ومني او پر ورځ اخرت ایمان راوړي ورځ اخرت چې هغه اسلام څنګه بیان یې هغه رقم او منی د ځان شیان نه وای چې ورځ اخرت د ځان شیان ثابتي وعمل صالحا او دی نیک عمل هم وکي د ایمان سره ارزه عمل صالح امر سره ذکر کیږي په اکثر ځای کې دی نیک عمل هم وکي نو دا کسان سره کم دي فلهم اجرهم علاوه د دې د پاره د دې مزدوري د دې ثواب دی هغه ورکوم دغه توهم چې ای سامع یا ای هوجستا په ځین کې راوګرځي چې زما جدونه بدی بیان کړ دا خدای منه خدای پاک لکه چې سره جوړ نه را سره کې چې زه توبه وکړم ام لک چې نه لکه یا علاوه یا دغه چې ایمان براړي پر الله او پر ورځ اخرت او عمل صالح وکي فلهم اجرهم د دې د پاره د دې ثواب دی دا یوازې د نبی اسلام امت خصوصیات نه دي ارڅوک چې راځي دروازه خلاصه عند ربهم د دې د پاره د دې ثواب دی عند ربهم په نزد رب د دی علاوه زیاده د اجر نه ضایع کوم چې ټول يهودي وي ټول نصراني وي وسه د ایمان راوړي قبول دي ولا خوف عليهم ولا خوف نبيرسته عليهم پردي چې التورس د الله پاک او حضور لره التبدی بیریجنه چې اوس په سره سره وسی التبد د کار راي بغمه بولای چې ما لار معلومه ده ما جنت به سږي په کتار کې ولاړی مصاب کتاب را سره کیږي ولا هم يحزنون ولا هم نبضي يحزنون غمجن کیږي به امنه چې دنیا یې وایي چې یاره عجب شو تعمیر میو عجب شو باغ میو عجب شو دکان میو کاروبار را صفات پر تیر شي چې د سړي د لاس یو نعمت وتلی ارمانی دته نو غم وایي او د آینده څه چې هغه ته نو بیره وایي د آینده څه بیرېږم چې څه به وسی الله خوف او حزن دواړه مرګري کړي چې د پاره بیان خوف سره د کومه خبرې چې زما سره به څه کیږي کې خپل دوړخته کاش د لپاره حزن نشته چې هغه دنیا ارمان سی وي یادېږي نو کدای څه په مضمون کې وس په دلیاس نو دا خوف او حزن چې الته نشته یو سوال دلته واردېږي پر دې ځای هغه د دې چې بل ځای په احادیثو کې راځي چې دا ډیر متقی چلا دی چې د قبر سره پورته شي په دغه وخت کې بار اریانی وامه خستي چې وسه څوک دلته علاوه د دې لپاره خوف نشته وای دا هغه ځای دی چې هغه ورسي دی هغه اصلي ځای ته ودرېږي الته ملایکه د تزیری ورکی هغه ځای امرات دی نو خود د پورز د قیامت چې پرځینو کسانو دغه طاعت والا چې د بزرګان چې د متقین چې هغه خوب چې دی هغه وخت چې اول د قبر راپورته شي وامه خستي چې وس بڅ کیږي دا چې د حشر او نشر میدان ته ورسېږي الته ملائکه راځي پر د مؤمنانو زیری کې بروي ته الته پیغام ودرې رستا کار سم دي نو
بس نه لکه څوک چې حکومت کې کاری برغه شناخته لري هغه استا کار کیږي تلته بیاغه مکشنه قرار ته ورختا کېږي مدور وستمه کېږي ملائکه بیا زیر ورور کې په قران کریم کې بیا بل ځای راځي دا آیت کریمه چې د دې سره ملائکه باره ملاقات ډاډه کې چې ته ولې ستاو جرنګل وتی ته پر چی ورختا هغه ملائکه زیر ورلره ورکي نو دغه آیت کریمه او هغه د دې بیره وسپر لذت سوال پر کیږي نه کیږي چې هغه چې یو ځای راځي شوی دغه متقام بل ام و ما خصي هغه وخت چې د قبر راپورته سوی دي ملائکه له دروسه پر دې زیر نه لري کړي چې ته هغه مکشره ستا کار سم دي دلته چې د ارزه ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون په قران کې بیانېږي هغه ځای دي چې دی ملائکه پر لمخسي سوال او جواب لا کتاب لا نه دي حل سوی ملائکه ورته چې ستا کار سم دي دغه ورخطا مکه ته سم په لین کې ودرېږي ما خپل حساب کتاب تر اپیشل هیڅ ورخطا هیڅ دا پاره نشته الله یې هغه ځای په دوه کې یادي نو اوس کې دایس په خبره تاسو کوی دلیاس دغه آیات کریمه درجه پاج ما واس ترجمه وکړه ترجمه مو کې دایس استیس د اصل هغه هدف چې شو د ما قبل سره چې د دې ارتباط راسي هغه د ما قبل جرلس معاملات څخه دا معلومېدل چې جوړه ګر سره نه کیږي الله عز وجل دغه څغټ قانون کې شو چې جوړه څنګه نه کیږي د جوړی لار ده هغه سبر ملا خلاص ده په دې څوک څه شک شوبه لري دا د سبر ملا لار ده ولا کای عینه کې غاړي نه لکړه غاړي دا سده لار ده هغه چې دی ایمان پر الله راوړو پر ورځ قیامت راوړو عمل صالح او سره ملګری ک په لهم زمیر ګردو تراجه دي چې په لهم دی لره اجرهم اجر دي دا په لهم یوازې مسلمانان دي الله کدا يهودي دي کدا نصراني دي کدا صابي دي خدای دې حق ایمان راوړ نو که يهودي وای چې زه ایمان ایم لرم پر موسی علی السلام در موږ نه خو منسوخ دي دغه چې د ایمان او عمل صالح وکړي چې د نبی علی السلام دي چې پر دغه باندې د ایمان راوړي چې دغه کمال راشي عمل صالح او سره ملګری کې نو الله پاک دې ته اجر ورکړي یو سوال خدای اوس چې وسو هغه ختم شو بل سوال دا وارد چې دلته نو مؤمن د څه د پاره ذکر کوي مؤمن خو ایمان راوړي دی په هغه دوه بیا ایمان راوړي آیات کریمه ته کېدای شي فکر ان الذين بشک هغه کسان امنو چې دی ایمان راوړي دي چې د نبی علی السلام امت دي پسې دا والذین هادو والنصارى والصابین دا درې چې ذکر کړي دوغه د فارغ و من امن بالله نو دا من امن بالله خو مخکې هغه مؤمنانو چې سوي هغه به ایمان راوړي دوغه ذکر د څه د پاره دي هغه خو سیدی چې هغه ایمان لري پر ورځ آخرت لري عمل صالح کړی دي الله اجر لري دا باید نوې ذکر کړي چې کوم څوک مجرمین دي او غوته قانون ذکر کبره و چې څوک دغه ایمان راوړي دغه د پاره اجر دي دا بل سړی چې خلاص دی هغه فرق به ایمان راوړي خو کلمار غړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله ما ویل په کو سره جوړه کوي وای دغه داسې مثال لکه پاچا چې یو وزیر پر وزارت مقرر کړي یو پر گورنری باندې مقرر کړي یو بل خدای وظیفه نږدې ورتلور کړي بل ځای به مجرمان ناس دي دا مجرمانو بیا لاسونه تړلي دي اتکړي ور دي زولنې په پښو کې دارکه هغه ته بار ګرد ته ګاډي برای دا دارکم پاچی د ګوري دا داسې حکومت کداغه وزیر دی کداغه غل دی کداغه زانی دی کدا قاتل دی چې څوک د دې قانون تابعداري وکي هغه خلاص دی جرمانه نشته نو وزیر ورسره ملګری کی وزیر خو دې کوي خو راکې خو هغه د وزارت ناشته د څه د فائدہ وزیر ذکر کی چې کداغه زما دا وزیر دی کدا گورنر دی کداغه غل دی کدا زانی دی کدا لا قاطع الطريق دی دا چلاري نسی کدا کی صبر دی دا ګرد کی زما خبره بزغه یو خبره ده چې دغه قانون چاو منی بس هغه زما په بچی کې په امن پیغام ګرځي نه به دغه د فارغه نه به دغه د فارغ بیري دغه ځایتیس کوی حکمت ست دي چې دا وزیر ذکر کی هغه بچا و خلکو ته دا شي چې دغه سړی چې وزیر سوی دی دا بل چې گورنر سوی دی دا زما د جزامن نه دی ولکه قوم لاره معلوم دي چې ته څوک دا وزیران ګرځي د بچا قریبان خو نه دي قریبان دا گورنران ګرځي د قریبان دي دوستانی دي اخشانی دي زمانی نه نسبی قرابت ور سره معلوم دي نه دا بل د نکاح قرابت معلوم دي خدای دا ورته شي چې بابا دلته خبره د تابعداري ده د تابعداري د دغه کې به ته د فکر ورکې چې دی چې دغه سرشاره ګرځي خو خپل دي دلته د خپلوي مراعات نه کیږي ارچا چې تابعداري وکړي دلته الله عز وجل دغه سي مجرمان څوک يهود و نصارا و د صابئین و د مؤمنین په ځمن کې سر راوړي لکه گورنر او وزیر چې ذکر کړي چې دلته ما په دربار کې چې دی د سینې دی چې د نبی علی السلام سره نعوذ بالله الا پاک قرابت لري قرابت دا معنی چې دا کاز وی دی یا ورور دی یا بندي
یا د نبی علیه السلام امتیان د الله سره قرابت لري چې دغه چې ما ته راتېرږي په څه وجه راتېرږي د ایمان د وجې راتېرږي چې ایمان یې راوړي نو په دغه یې هغه ذکر کړی ده دا چا په ذکر کې د مجرمانو چې که دا مؤمن دي که دا نصراني دي که دا یهودي دي که دا صابي دي چې ایمان یې راوړي بس به الله خلاص دي. هغه بل سړی چې سوال مفسس په یاد شو چې دا مؤمن نه ولې ذکر کوه دی خو خلاص دي چې خلاص دي ما هغه اوغه شبهه په ځای کړه چې خلک به وایي چې د مؤمنانو سره لکه چې الله تعالی یو جلا مراعات کوي ګوره موږ غورځول لیازبازي شروع ده لیازبازي نشته که هغه دي که هغه دي دلته په ایمان خلاصېږي بله لار د خلاصون نشته. نو دا دویم سوال وموسو جواب ما دی ختم شي کېدای شي په خبره پوهېدلي یاست. نو دا خو یو ربط د ما قبل د ترجمې سره ورسره وسو. دویم ربط یې دا دی د هغه آیات د ما قبل سره ده هغه چې ګرد عمر د قرآن قانون دا دی چې وایي انذار او بشارت دې خبرې ته به متوجه یاست. انذار دا دی چې چاته داسې دوزخونه دي دا رقم مارانو لړمان هغه دا چې ذکر سي د دې پر ضد بشارت هم داسې ذکر کېږي. بشارت بیا زیری دی چې که چا دا بد عملونه نه کول بیا نو جنتونه دي حورې دي غلمان دي هغه نو ګوره ګناهکار او د مؤمن یا دا چاته زیری ورکول چا باندې د خبر اورول چې داغه زاره ورچوي دا ګرځي په قرآن کې سره ملګری کیږي جوړای نو دا مخکې مجرمین ذکر سول چې مجرمین ذکر سو اوس بیا د فائزین الا پاک ذکر کیدای به بل ربط د ما قبل سره هغه بل مخکې ربط هم کېدای شي چې الته سوال پیدا شو چې جوړه بنه کیږي الله دا ورته چې د جوړ معیار معلوم دی ولې نه کیږي دراره وخت کیږي. دا دویم ربط بیا دغه دی چې الته چې د مجرمین ذکر سو وساله پاک فائزین ذکر کیږي بابا ګرځي سن چې ګرځي انسانان مجرمین دي دا فائزین هغه نو څوک دي ان الذين امنوا هغه کسان چې ایمان راوړي دي چې د امت نبی علی السلام دي والذین هادوا والنصارى والصابئین هغه کسان چې د يهود و د نصارا و د صابئین و دا څوک او من امن بالله و یوم الاخر په خپل وخت کې یادوم بیان دا د اوس زمانه نصارا او يهود نه جمرات په خپل وخت کې چې نبی و د يهودي و په خپل وخت کې چې نبی و د نصرانی و په خپل وخت کې چې نبی و د صابی و معنا د یو جن و دغه چې ایمان پر الله راوړي عمل صالح کړي د دې د پر اجر دی ثواب دی په نس درب او پر دې باندې بیره نسته فقط د مؤمنان ذکر کوم مؤمنان چې د نبی علیه السلام امت نور هغه مؤمنان ذکر کړي چې په خوا امتو کې کېږي جنغه هم جنت ته ځینو دا چې موږ وایو يهود ګرځي دوزخیان خدا چې وسته دین منسوخه سوی دي د خپل جن نه اوري نو بیا هغه کسان یاد کړ دا بیا د قسم جوړ دي د آیات هغه سره مفسرینو بیان کړی دي. وس راځو دا بل آیات کریمه ته دا آیات کریمه چې دا و اذ اخذنا میثاقکم دا خو نو دروش پیتم آیات په دې کې 14 نمبر معامله د يهودو ذکر کیږي مخکې خو در رسمه په دمه بینځ کې دا یو آیات ورولې دي په دې کې الله پاک د دې هغه وخت بیانوي څه کېدای شي په یاد د ار آیات خپل خپل قصه مخکې غواړي خو خود دې کې نه ولګ واقعي پیښ شي چې موسی علیه السلام ته دې درخواست ورکړ بارل تولار سمشتبت قانون راوړي د الله د طرف چې عمل کوو اوس خو د ملک جوړ امن او اماني سره چې قانون او حکومت جوړ شي. موسی علیه السلام چې کوی تر تولاړي چې هغه تورات بیا راوړي دی کله ومني بارل دا خو نو ته وایي د خدای کلام دا چې خدای پاک مشته وایي چې دا غزما کلام دی ورکړی مې دی نو الله پاک ته موسی علیه السلام خاص وکړي چې بارل دا خدای غنه خېړی کې اوس مننه وای مشته جاله خپل وایي نو الله پاک ورته تاویانه پر د سر راوله فقوم کې چې تاسو بزرګان بولی استا پر خبره دا باور کیږي چې ښه سړی بولی متقی بولی چې ودرواغ نه وي هغه راټول نو اویان نه پاره پلاس ورکړ ولاړ کوي ترته چې ولاړ دوریاغه د ورېځ کې سامان درته وکړه چې دا سپینه جګ ورېځ ولکه منار اول موسی علی السلام ور داخل سو برای دې ته مول راسي اچراسي او رسته بر د الله د طرفه کلام ورته وسو چې دغه په تورات کې چې کوم اوامر دي یا کوم مناهی او منکرات دي دغه زما د طرفه څخه موسی د ځان نه دي درته ویل دا زما کتاب دی دا عملی هغه څخه په و برچ دی واره د لبر خدای خبر چې دا څوک ژغیر پیری دی دا وس ملک دا وس څوک دی خدای خپل از مر سره وي چې پستر ګورته وګور هغه چې هغه برښنا راکم پر عالم ځکه پر وشوره د زلزلې چې به سدس چې بیا موسی علی السلام علا تجرد ول چې وجله خو خو به دی وجلی وس خو پر ما ته وان کړ چې قوم ته ورسمه وای دغه د فرج د ملکانو مشران به ویلي چې مړی کړه پای واپلا نو بیرته غوي شو اوروس پر تیر سو ورسته الله بیا ورته راځوند کړ دا غزا چې سر روان سو کلی ته چراله دوی خه تصدیق وکي برل د الله تعالی کلام دی د تورات مگر فراغه سر بیره خپل شرارت په ګټ شرارت دا وای د قوم برل الله اول لازم قانون دی مگر ودار چې د الله سره کې د دروند نه کوي پروا نه لري
دغه خبره خو الله نه ورته کړې، دغه د دې هغه اویا بزرګانو چې هلته تللي وو چې د الله خبره هم واورېدله، مرګ یې هم ولیدی، بېرته را ژوندی شو چې کلي ته سره راله، تورات یې ادې راوړي، موسی علیه السلام تصدیق کړه، تر دغه نه ځایه وکړي، ول خبره صحیح ده، د خدای د طرفه څه دي، مګر خدای موږ ته وویله بهرحال که چېرې تنګساس و په هغړي باندې د لاسه مونه کېدله سره زحمت و، بهرحال یې بیا مه کوئ، پروا نه لري، دا جواز یې ورله راوړي. ها نو چې پلا د دې سپین ږیرو اویانو پورې خبره یې واورېده چې خدای ویله چې که مو د لاسه کېده کوئ که نه مې کوئ. یو دوی په خپل ځان کې طبیعي تخمي دغه شرارت درلودې چې دغه د بزرګ آل دی نو دا ځوان بیا څه آل دی، هغه خو هېڅ خدای باندې غوښته او تجربې درې دغه تېرېدلې، درې څلور میاشتې تېرېدلې، باره موسی علیه السلام ته ورکړو جواب ورکړي، بهرحال تپوس بیا تورات کې پوه شو. لکه اوس چې زموږ خلک ځینې کسان دغه وایي چې ملا صاحب پوه شو قرآن شریف یې پوه شو، دی معراج ته چا د معراج پسې اخیستی، خپل په معراج کې خپل قرآن بیانوي، دا په ما پسې اړه لري. کېدای شي چې په خبره تاسې پوهېږئ، عین دغه رقم جواب یې ورله راورکړي چې ته پوه شوې تورات کې پوه شو، دا په ما پسې څه اړه لري، زه عمل نسم په کولی، که ته وا دوژخ ته دې الله چې خدا اویا سپین ږیري چې در سره تللي وه الله و دوی ته ویلي دي چې که مو د لاسه کېده کوئ که نه مې کوو، موږ نه کوو. نو دا خبره کله الله ورته کړې، نو په دې وخت کې الله عز وجل باره پر دې ګرد باندې یو ملک چې امر وکړي بره کویتور پر راپورته که بل رقم دا نه کېږي، کویتور یې بره دغسې پر راپورته کړي، دا بېخه داسې پر راکوږ کړي دغه شی چې الله ته سجده وکړي او ګرده نارې کړي چې منم یې په ولکه بیا ځینې واوړم، که نه درلی ګرده لکه په سړی چې بام را نړوي، نو بام خو بیخي سپک دی، له انسان دا ته وهم لري چې تر وبوزم کویتور غر دا چې پر راپورته کړي دی دوام ګرده پر سجده پرېوت، سجده یې وایي دغسې په منافقت و دا رقم یې نه ده کړې، باره پر دا ټیکې دی ولګوه په دا وسته ورته کتله تفاسیر دغسې وایي انسان چې خبیث النفس سي بره دغسې شی جوړ سي، بره سجده دغه ټیک لګولي په دې داسې ورته کتله ولمنو یې چې وایي هغه رقم کوي دغه یې سره ایسته که دا غر هغه ځای اوس الله عز وجل بیانوي. نو دا هغه 14 نمبر ده، وإذ هغه وخت در په یاد کړي ای بني اسرائیلو اخذنا چې موږ واخیستله ومنیوله میثاقکم هغه کلکه وعده ستاسې. ګوره یو وعده ده چې ذکر کېږي، یو میثاق دی، د میثاقو د وعدې فرق سره شته. و سړی یو چا ته وایي بره وایي زه سبا د خیره درځم، دا وعده ده. یو دا ورته وایي چې وروره په والله بالله تعالی ثم بالله چې سبا درسم، دغه نو میثاق دی، کلکه وعده ده چې باره وایي په دې کې مخالفت وروره کېږي، تا د ده قسمو ته وګوره. نو الله پاک چې د دې څه کومې وعدې اخیستې دي هر ځای په میثاق باندې یادوي چې کلکه وعده چې بس ما بیا وعده ده که ما مخالفت وکړي بیا چې راکوي هغه راوکړه. وإذ هغه وخت تر په یاد کې ای بني اسرائیل اخذنا چې موږ واخیستله میثاقکم وعده ستاسې هغه کلکه وعده ستاسې. و په داسې حال کې مو درڅه واخیستل رفعنا چې موږ راپورته کړي فوقکم سربیره پر تاسې الطوره د تور غر مو در باندې راپورته کړي چې هغه مو د ملک په واسطه در باندې را دغه شانې کوي چې در باندې رالوېدی، په دغه وخت کې مو دا وعده درڅه واخیستله. او بیا مو څنګه درته وویل خذوا ما آتیناکم بقوه، دغسې مو درته چې خذوا واخلئ ما هغه احکام آتینا چې موږ در کړي دي کوم وتسې ته، دا واخلئ بقوتن په قوتو په ټینګښت، لکه سړی چې چا ته رسۍ ور وغورځي وایي ټینګه یې ونیسه. اوس چې نو د څا سره راکاږم که دې لاس که تاسې بېرته شوه کېږي. الله وایي ما دغه هم درته وویله چې هغه در باندې راپورته شو، وعده مې در څه اخیسته او دا مې درته وویل چې ټینګه یې ونیسئ. پام چې بیا موسی علیه السلام ته جواب ورنه کړي چې دا زما د لاسه نه کېږي، جواب مواب بیا نه وای عملي کوي، بیا د خضوع خبرې ته مفهوم دی امر دی. نو موږ درته ویل چې خضوع ونیسئ ټینګه کوي ما هغه احکام آتینا چې موږ در کړي دي کوم وتیسته په تورات کې چې دا ونیسئ بقوتن په خورا زور سره ونیسئ چې په یو رقم بیا تر وانه وړي. دلته نو رسۍ نشته، د کوچنیانو په ذهن کې به دا ورځي چې معنا چې په لاس یې ټینګه کړي، معنا لکه اوس چې موږ یو چا ته وایي دا لمونځ ټینګ ونیسه چې د لاسه یې ونه باسې، معنا که وایه که هلته هم دغه رقم چې دا جن ټینګ ونیسه بیا د جنه وانه وړې. واذکروا ما فیه، او الله بیا دا ورته ویل چې واذکروا تاسې ذکر کوئ ما هغه احکام فیه چې په دې تورات کې د دې مذاکره سره کوئ، سره کښېنئ نه سره کښېږي خلک بیا مذاکره د دین کوي. د دین دا چې په دین کې دغه حکم دی دغه دی دغه دی دغه دی، دا مذاکره چې وایي او ته کې وکړې د دین، نو بره سړي ته بېرته را تازه شي. که په شواروز کې کوي خو ښه تازه کېږي، که دغسې کوي چې سړی په کال کې یوه عیدګاه و بله عیدګاه د دین مذاکرې ته ورځي، نو د ده به څه بیاج د دین احکام چې په دین کې څه شته. اوس ګوره د ریډیو د ټلویزیون خبرنامه روزمره اوري، د خلکو په دماغ کې د انګریز سیاست کښېنستی،
اوس ورته چې ته هغه بخي ډېر سره لري واس په ژبه په قرآن کې سره پوهېږي څنګه پر هغه راکم شوې خدای خبرنامه نه قضا کوي روزمره چې اوري په ګردو شیانو سر خلاص دغه عوام اوس لغات استعمالي په خدای قضا په پوهېږم چې دی چې مګر دی په پوهېږي میډیا وای دغه رقم وای اوس ورته چې میډیا چې میډیا د پیژندل ده اوس ورته چې میډیا تاسو کول ویل یا د اویا کالو په توبه کې لوي سوي مګر میډیا پیژني دا ولې خدای مذاکره کیږي البته مذاکره چې په ماحول کې ډېر سول دی بره د اشیان زده کوي نو الله دا مذاکره مرتل چې وذکرو تاسو د جن مذاکره کوي د ډېر یاداشت څخه د جن خبري عاجز بره د عوام سره په خلاصيږي په ډیلی کې وایي ترجمه کړه د هندستان کې یو شیخ عالم دی تیر سوی دی علماء جوبان څخه رحمت الله علیه هغه ډېر کلونه ترجمه وکړه نو یو دکاندار هغه نه طالبي کړو نه شوی د ترجمه کې څو کال کښینستی چې دی ژوند دی کوله د څه وخت رالی چې په وطن کې علما راتله دغه دکاندار ته ویل چې دغه آیات ترجمه څنګه کړه د بدم لایانو مشکل ورحلا و بر بل دغه شو جزاک د جواز وری خو ملا صاحب کتابونه ویلو دی براتی د دکاندار ته خود مذاکره د قران ډیر نه وکړي سیدی درس تدریس کړي مګر دا بل سړی د سعاره څخه ارسا درس کښینستی سرويشت کال کښینستی 50 کال کښینستی هغه غټ شیخ چې وفات شو ورسته به خلک راتله چې په آیات کې به مشکل پیښ شو لکه دغه ستوري لکه د صابئین دا وځه څنګه ترجمه کوي خو تفاسیر رقم لیکلي دي اباره بول چې هغه شیخ څنګه ترجمه کړی دی په د تفاسیر کې چې کوم یو خوش کړی دی هغه چې به د سپښتنه وکړه د بیان ورته دا وایي خود د مذاکره مستمره و په دماغ کې ځای ونیوي زموږ خو یو تعالی لکه د پسرلی یشمه یو تا سړی کښنی باره بیا دا نو چې شکیر دا معنا د سیمه کوم دي چې داس دا استمرار غواړي په مذاکره کې دغه دی بار خپل زداسي بار دغه عوامو د خبره د قران دغه زداسي په پښتو کې مګر نور د قران مزامین ټول زده نو الله دا وسکرو خبر ورجلا ورته کړه د کې دا استسبه خبره طالبانو متوجه است خذو جلادي خذو دام امر دی واذکروا جلادي خذو تسې ټینګي ما هغه ساتینا چې موږ درکړي دي کوم تسې به په قوت چې ټینګي لکوای مداجن بس دغه جن چوانه وړي مرتد نه سدا یا وذکروا او ذکر کوي سره یادوي ما هغه پیش بده کیږي لعلکم تتقون لعل شای چې کوم تاسو تتقون تقوا دارسي دغه دوه کار په امت کې ژوند جسول چې امه د جنس اوشتل لاسب ستنکی او بل مذاکره روزمره په پیسې وسره یادول یو تر بل جن کامیاب د اخلاص مسلمانان د خپل لارې څخه نه اوري او دا چې دغه پر عقیده خو ټینګ ملاکه مې د چاپ لار وړي مذاکره نه یا بار پر جن دی ټینګ دی د په دماغ کې وځي پر ټینګ مغه عقیده وی ټینګوالي به ولري مګر نور چې ورته چې نو جن سره کم دی هغه دی معلومات به نه ورلرنو نو دا 14 نمبر معامله درته ذکر کړ چې دغه د تورات په دوی په زور د کویتور پر راپورته کېدو دا سم دم جدا دغه د دنیا عذاب دغه علاوه ښکارا کی براره خو نتیس هغه خالي اس په زور په تورات براو منی کنده زور د کویتور نه وای نقطه هغه شی چې موسی علی السلام په جواب ورکړ د اویاس پنځه مشتوی چې خدای ورکم په واسه کیږي کوي کنه نه موږ د دې خبره مونږ او حالات هغه خبره خو درواغ د دې خو هغه خبره حق و چې د الله سم واوردل چې د احکام استفاره جدا دا قانون دی دا کله ورته چې په واسه کده کوا کې د لاسنه کده مې کوي الله غد دینه خیری په ذکر کې چې ما خو په دغه زور وعده در سواخسته نو اوس خو باید ته نه وای اوشتي مګر ته چې ګوره ثم تولیتم ثم بیا در دغه ورسته چې د ماجی کوی تورستې د سره سپورت سکورو ته سره ولاړس تولیتم تسی وګرځیدلاست من بعد ذلك در دغه ورسته چې کوته سره رالاس با ته مصاب سی لکه دنیا سی لکه کوي هغه نظام ځنی را خلاص کی دا څونه سپینسترګي ده ګوره چې دا غزاش دا مازرالی کوی تر برته سمسو دی دا سجدو سره پورته سکورته چې سره علاوه شپه دوی جنوي چې کړي چې برته تسبیح هغه خبره واغی ساو ثم بیا تولیتم دا نو اوس چې دی څلور شپتم آیات دا دی 15 نمبر شناعت دا چې دغه د شناعت هغه وعدم په زور در سواخته سودا خو دی یو بجوه هغه 14 نمبر د زور وعده چې در سوام خصوصله واغم کلک وکسمون ورسره په خدای کې بیا امر وکم چې کور ترالی 15 نمبر شناعت کې دغه دی بجو معاملات دغه چې برته تسبیح غدي کار ثم بیا تولیتم تسشا وګرځول تولی دغه د سړی دی شاسر دغه خبرې کې چې عملی درته وشه خبرې ورسره کې بره
معنا بلا ما ته مکه زه ولاړم الله پتا کې ری لانه وام تولا دغه د سړي چاته څټ وګرځي الله تاسو ما احکام قبول کړی چې څټ وګرځي چې کوړه ولاړ موسی عليه السلام ته پوس به خدای اوس ثم بیا تولیتم تسی وګرځي داس من بعد ورسته ذالک تر دا کله کې وعده چې ما د کوی تور کې ساتي رسول بالا تخبر خبر برته وګرځي نو اوس د خلکو څه مناسبه و چې دغه سکار وکړي دغه سپینستر کې نو خدای غو سره مناسب و چې اعلی ډبري پر ورولي وای یا الله پاک ورونه پر ورولي وای یا د سپی شکل ور کړی وای یا د بزودا ور کړی وای مګر الله ورته فلولا فضل الله علیکم فلولا کنوای فضل الله احسان د الله علیکم پر تاسبان ورحمته رحمت الله پر تاسبان لکنتم تسبه سوی من الخاسرین د تاوانانو څخه تاوانی بدر سره جوړ شوی وای لو لکه بجدر لو دا یا بخار وای یا بزوګي وای مګر الله وای ما فضل او رحمت عام دي پر هغه سربېل په هغه وخت کې رحمت تر باندې وای د الله رحمت خو موږ په رحمان رحیم کې ویلې دي چې په دې دنیا کې رحمت پر مؤمن او پر کافر پر دواړو یو رقم چلیږي حتی کافر لا ډېر استفاده ځکه الله دغه فضل یادي دا نه معنی چې د آخرت لپاره تخلاص وي دا هغه د دې دنیا چې الله ته چې د دستي شازما دین ته وګرځول نو مناسب خو رقمات چې درته ول چې دا غوښ پرتا ډبري ورېدلی یا مسخه سوی مګر الله خو زما فضل به خډیر زما رحمت به خډیر دي ستاده دغه ګستاخی او دغه شوخ چشمي سره الله پاک فراغ خلم پرې شو خپل فکر کې خپل ژوندۍ کول فلولا نو کنوي فضل الله فضل د الله علیکم پر تاسو باندې ورحمته او د اعلی رحمت مهرباني پر تاسو باندې لکنتم تسبسوي تسبسوي من الخاسرین د تاوانیانو څخه ستاسو بخورا غټ تاوانیان جوړ شي غټ تاوانینو کوم دي چې د خپل ژوند سرمایه ګرځي د الله سوار د ژوند سرمایه خدا د سړی د عمر یادوم د کې د ورځې د شپې چې سړی دنیوي استفاده او اخروی ځنی وکي نو د انسان ژوند خو ډیر قیمتي دی دی به څنګه خاسر سوی نو خاله به بزو کړی وي برای د دنیا څخه ګټو د آخرت څخه ګټو سړی بزوس شي خوراکي چې د ژوندۍ یا چې الله په اورس وځلی وای نو د دې په څه ژوندۍ وای آخرت یم ته په دې دنیا کې په اورس وځلی الله ایتما دغه خسران را وګرځولې د صفه د سیمه عذاب نه کې در بیا په فرصت بیره وخت لره درکې نو دا په دې سلوش پتم کې سلوش پتم آیات د اوس مش خلاص کې په دې کې د دې 15 نمبر معامله ذکر سول هغه دغه تولید چې څنګه تولی وکړه چې د کوی تر په زور وعده ځنی اخته کیږي مګر بیا هم ډیر وخت نه دي چې سوي برته ماتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بينه بلا معامله راځي